الانام مبارکه سوره چې په مکی معظمه کې را نازله شوې ده د قران عظیم شان شپږمه سوره ده 115 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سنا ستاینا الله لردا چې زمکه او اسمانونه هست کړل رڼا او تیاری پیدا کړی بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې لمنلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګړي هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ما غزاته چې تاسو له خټنه پیدا کړی بیا یې تاسو لپاره د ژوند یو نیټه وټاکله او یو بل نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده او تاسو یې چې په شک کې لویدلی یاست وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ما یو خدای په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسو په ښکارا او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدی اني کی چې تاسو ګټي له هغې څخه خبر ده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانت داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه هم دروغ وګڼه ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ایا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل دور کې نوم او واکمني وه موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربخلی و چې تاسو ته مو نه دی دربخلی پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې او کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ای پیغمبره کوم پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلای کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپل لاسونو سره لمس کړی لیدلای هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي دا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډي دي وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وای چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښتہ نه ده نازله شوې که چېرته مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون او که مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک یخته کړي و چې
په هغه کې اوس دوی اخته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوې دي، خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لو دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ وایه هر څه یوازې د الله دی. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې. د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهي په خطر کې اچولي دي هغوی یې نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. د شپې په ترګمۍ او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ويزل الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرست ټاکم. هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه، یعنی هغه ته روزي ورکول کیږي نه. وایم ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرک کیږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کېږه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویرېږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. په هغه ورځ چې څوک له عذاب وژغورل شو پر هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هغه پر خپلو بندګانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.